د قوشتېپې کانال دویم فاز چې د بلخ ولایت له دولت آباد ولسوالۍ څخه پیل او د 170 کیلومتره په اوږدوالي د فاریاب ولایت پانخوی ولسوالۍ کې پای ته رسیږي. د سروې او ډیزاین له بشپړېدو وروسته یې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کیندلو چارې هم پیل شوي چې دا مهال په چټکۍ سره مخ پر وړاندې روانې دي. بلخ کې د ملي پراختیا شرکت مسؤلینو هوریت راډیو ته وویل د یوې اونۍ په تېرېدو سره دا مهال د ماشینریو شمېر تر 500 پورې رسېدلی، خو په خبره یې پلان لري چې په راتلونکي کې د ماشینریو او کارکوونکو شمېر ډېر کړي تر څو ژر تر ژره د کانال چارې بشپړې کړي. کار عملی فاز دوم کانال قوشتېپه اول هود عملا به شکل فیزیکی کارش آغاز شده و فعلا کارش وجه خوبی یعنی به بسیار سطح بالای کارش جریان داره. تا فعلا حدودا 500 عدد ماشینری مختلف نوع داره شامل کار هستند که مصروف شدن و این روز به روز به تعداد از اینا افزوده میشه چون وقت بسیار کم میشه، یعنی از اول او تا بال کار اونجا شروع شدن و در این مدت کم به تعداد 500 عدد ماشینری اونجا جابجا شدن و انشالله که تعداد ماشینری روز به روز اضافه شده میره و تعداد پرسنل کاری همچنان. د ملي پراختیا شرکت مسؤلین همدارا زیاتوي چې د دویم فاز د بشپړېدو لپاره یو کال وخت ټاکل شوی، خو هڅه کوي چې له ټاکلې مودې وړاندې ګټې اخیستنې ته وسپاري. وقت را که تعیین شده به خاطر تکمیلی تنها بر کندنکاری و پرکاری ساحه که در نظر گرفته شده مدت 1 سال در نظر گرفته شده برش و بدون وضع ساختمان‌هایی که در مسیر اگر که ایجاد میشه که بر از اونا هر زمانی که کارشون شروع شد بر از اونا وقتهای جداگانه مشخص خواهد شده. اطمینان ما بر هموطنهای مایی است که به مو شکل که کار فاز اول کندنکاری و پرکاریش به اسرع وقت و پیش از مدت تعیین شده به پای اکمال رسید. انشالله که کار فاز دوم هم به خیر کوشش ما همی است که پیش از وقت تعیین شده و پیش از میاد تعیین شده به پای اکمال برسانیم. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کارګر چې د قوشتېپې کانال د دویم فاز په کیندلو کې پر کار بوخت دي په دغه ملي پروژه کې کار کول د ځان لپاره د ویاړ خبره یادوي او خوښي څرګندوي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده. کارګر همداراز له اسلامي امارت او قراردادي شرکتونو غواړي چې د قوشتېپې کانال په چارو کې د هیڅ ډول ځنډ نه راولي تر څو ژر تر ژره چارې بشپړې او خلک یې له ګټې اخیستنې برخمن شي. اسلامي امارت هم غوښتنه دا ده چې دوی جدي پاملرنه ورته وکړي لکه څنګه چې ورته کړې ده، ډېر ښایسته پام یې ورته کړی ده او کار کوي پې بودیجه ورته برابره کړې. موږ نور هیله هم داسې نه چې دوی نور کار هم شروع کړي، نور هم پرمختګ وکړي او دا کار په صحیح معنا لکه څنګه چې روان ده دغه رقم خلاص یو هیوادوالو لپاره یو د اوبو د شي زمینه برابره شي. زه ډېر خوشحاله یم چې په قوشتېپې کانال کې موږ کار کوو. دلته زموږ پرمینان او ملګري چې دي دلته د شپې ورځې کار کوو او موږ دا تکلیفونه مقصد دا دوړې ګردونه دا په ځان قبولې کړي دي. موږ ډېر خوښ یو چې د افغانستان ملي په پروژه کې موږ دلته کار کوو. ډېر خوشحاله یو، د وطن ملي پروژه ده، ډېر ورته خوشحاله یو. موږ ته مقصد د شرکت لخوا پیسې راکول کېږي، موږ یې پیسو په کیسه کې نه یو، خاص د وطن دپاره دا کار کوو. دلته چې لګیا یو وطن دپاره دا دوړې دي ګردونه دي هر څه دي. موږ خوښه شولې وطن ملي پروژه ده چې دا سهار ته ورسېږي موږ وطن په پښو درېږي. د ملي پراختیا شرکت د مسؤلینو په خبره دا مهال د قوشتېپې کانال پر دویم فاز سربیره د کانال پر سربند د دولت آباد او شورتېپې ولسوالیو ترمنځ د یو پل پر جوړېدو او بېلابېلو نورو برخو کې هم کار په چټکۍ سره روان دی او ډاډ ورکوي چې دغه لویه او ګټوره پروژه به سرته رسوي. امان الله عادل، هوریت راډیو، مزار شریف.